یو زوړ خیاط په یو کوچني کلي کې اوسېده. خورا ښکلي کالي یې ګنډل او هم یې په ښه قیمت پلورل. یوه ورځ یو غریب کلیوال هغه ته راغی او ورته یې وویل: تاسو د خپلې سوداګرۍ څخه ډېرې پیسې ګټئ، ولې تاسو په کلي کې له غریبانو سره مرسته نه کوئ؟ د کلي قصاب ته وګوره چې ډېرې پیسې هم نه لري، خو بیا هم هره ورځ په غریبو خلکو یو څه غوښه وړیا توزیع کوي. خیاط ورته ځواب ورنه کړ او په نرمۍ سره مسکا شو. دا غریب سړی ډېر غوسه شو او په کلي کې داسې اوازې خپرې کړې چې خیاط بډایه دی خو سخت بخیل دی. لنډه دا چې کلیوالو له هغه څخه کرکه شروع کړه. د یو څه وخت وروسته دغه زوړ خیاط ناروغ شو او کلیوالو ورته هیڅ پاملرنه ونه کړه. له همدغه مرض څخه بیچاره مړ هم شو. ورځې تېرې شوې او کلیوالو ولیدل چې قصاب هم نور غریبانو ته وړیا غوښه نه لیږي. کله چې ترې وپوښتل شول، هغه وویل: هغه زوړ خیاط چې مړ شو، هغه به هره میاشت ماته یوه اندازه پیسې راکولې چې غریبانو ته غوښه ولېږم. نو هغه اوس مړ شو، غوښه هم بنده شوه. نو درنو لیدونکو، ځینې خلک ممکن ستاسو په اړه بد فکر کوي، خو نور شاید فکر وکړي چې تاسو د باران له اوبو څخه هم پاک یاست. خو لیکن دا یو هم نه زیان او نه ګټه در رسولی شي. ستاسو لپاره هغه څه مهم دي چې الله ته معلوم دي. او هیڅکله د یو چا په ظاهر او یو کار له امله قضاوت مه کوئ، ځکه که د همدغه انسان په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، شاید د هغه په وړاندې دې خپل قضاوت بدل کړي.